دا شراب به خلکو څکل نو او بیا د شرابو نه اورېدل دا خو ډېره ګرانه او بیا عرب اخو په داسې کورونو کې هغوی سترګې وغړولې چې پلار به شراب څکل نیکونو به شراب څکل هغو په هغې کورونو کې هغه پیدا شو هغې انسان ته پته لګي چې کم نشه کوي نو دا ورته پته ده چې سیګرټ پرېښودل څومره ګرانه نسوار پرېښودل دا څومره ګرانه ده نشیانو ته پته لګي حضرت انس رضی الله عنه د مور نوم مسلم دی او د خپل پلار نوم مالک دی انس ابن مالک او ابو طلحه دی مرنی پلار دی تاسو ته پلندر وای وی ابو طلحه میلمانه راغلی دی من کر ناستو اوسم خلق چې کله ډوړې پرتای نو دا پیپسی بوتل په ګیلاسونو کې اچي او میلمه ته مخې تقدیم وی شراب لا حرام شوی نو وی زه لګیم او شراب په لوښو کې انس رضی الله عنه وی اچوم په ګیلاسونو وغیره کې او هغه میلمنو ته مخې تقدم وی دا زما ډیوټي ده وی پدې کې پلاره کې ساوازونو پلاره کې څه چغې وینو وی ما ته پلار ابو طلحه وی ابو طلحه راته وی چې نسه ته ورشه بار وګوره چې دا اوازونه د څه دي وی چې بار ته وروتم نو شراب حرام شوی قرآن کې د قرآن حکیم کې د شراب او د حرمت حکم راغلی او د رسول الله مبارک یو منادي ول سپیکر خو نه ناغه ته ویلاړ شه د مدینه منورې په کوڅو کې چغي وها او خلکو ته وایا چې الا ان الحمر قد حرمت خبردار خلک غوري شراب حرام شوی نو هغه لګیاو او دقه आवाज وکاو چې اے خلکا شراب حرام شوی دی ګوري الله شراب حرام کل او زل پیغمبر منادی ما چغی والی انس رضی اللہ عنہ دا خبر اورید ابو طلحه ته وی دا خود رسول الله مبارک منادی ری او دا خو هغه چغی وی او په قرآن کې یو نوی حکم نازل شو چې شراب حرام شوی دی اوس د میلمه د مخې نه د پیپسي ګیلاسو چتول او داغه د مخې نه د روجو ډک پلیټو چتول دا خو ګران کار دی چې ودې خو ته پیپسي واچې او بیا بچی ته وې دا شابت وې کا دا خو ډېره ګرانه ده بحث ابو طلحه رضی الله عنه سوی چې د رسول الله مبارک منادي وی چې رسول الله مبارک چې شراب حرام دي وی اذهب فاحرق انسا لاړ شراب توې کا هغه شراب چې غوی ته ملوخو کې چولیو او دا غوی مخې ته ډک ګیلاسونه او جامونه او کنډولي پراتو امې دا غوی د مخې نه واپس اوچت کړل هغه شراب مې توی کړل د مدینې منورې خلک لګیا شو د شرابو چاټې اړی د شرابو لوښي او بتکي د اړی حالان کې چې کوم ځای کې شرابي په شرابو کې چې د لږه مالګه ور واچوله سرکتې نه جوړېږي په شرابو کې چې د سرکه ور واچوله سمدستي به دا شراب سرکه شي او د سرکې استعمال جایز دی صحابه دو نه وي چې شراب حرام شو رسول الله مبارک وایي چې نعم الادام الحل ښه انګولې سرکه ده ورېږه چې د شرابو نه سرکه جوړه کړو نه رسول الله مبارک وایي حرام شو انس رضی الله عنه وی د مدینه منورې کوڅې او لارې دا شراب پکې بیدل دا د شرابونه ډکې وې ډکې صحابه دومره تابعداري د پاک پیغمبر مبارک کړې ده چې سړی یو ګرځو په کوڅو کې چې شراب حرام دي خلکو ته ووایې بس د میلمنو د مخې نه غشتي او شراب یې توی کړي دا دومره لوی مقام چې الله د پاک پیغمبر مبارک صحابه له ورکړي دی ولی د رسول الله مبارک سره صحبت او د پاک پیغمبر مبارک تابعدارو خبره چته د رسول الله مبارک خبره چته ښکته نه غورځولې